پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو ځوان یو سړی په بني اسرائیل کې و شتوانی الله ورکړی و مال به هم درلودی دولت به هم درلودی روپۍ به هم درلودی نو ښه جوړه کالي یو ښه خوندور پټو از موږ د قندار والا کار چې ورباندې سوی یو ښه ښایسته لباس یې کړی ولو نو ډېر په نخرو به را روان ولو پایڅې مه پورته کوه په ټور پسې څکېږه د ډېره خیاله و چاته ګورم له ډېره کبره و چاته ګورم بس دغه تکبر بیا کوئ پایڅې بیا نه پورته کولې د الله رسول فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث دی وای الله پاک ژوندی په دې مځکه نه ایستی الله پاک ژوندی په دې مځکه نه ایستی تر څه وخت الی یوم القیامه تر قیامت به دا سړی روان وي او ژوندی به یې عزیزانو دا کله دا چې کله یو سړی تکبر وکړي پایڅې نه پورته کول څونه لویه ګناه ده عزیزانو نن دا خبرې په چا منل ګورئ دا خبرې زما نه دي ما مه منئ زما خبرې مه منئ والله ما ممنی زما خبرې ممنی کما و تا ته د محمد رسول الله قول یې شی و کما و تا ته د محمد رسول الله فعل یې شی و کما و تا ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت و لاره یې شی و نو بیا خو گنجایش نشته په دې کې کاغه خبره ته ما ته وکې زه پابنده یم او کې زه درته وکم نو ته پابنده یې اوس دغه ځوان د الله رسول فرمایي وای دا په دې مځکه کې تر قیامت پورې الله ژوندی دننه کوي د تکبر د لوی په خاطر وليتجلجل فيها الله پاک په دې مځکه کې دا سړی نه ایستی الی یوم القیامه تر قیامت به دا ځوان روان دا خالص تکبر لوی چې دا غی کوله خالق خود پسندی په ځان کې ولا چې یار زه او زه وګوره او ته وګوره دا ټول ډېر خطرناک دی عزیزانو ورې په مشکل دا خبرې ډېرې دي یو سړی د ډېره خیاله خولۍ کژایز دی ولې خولۍ کژایز دی څه پیښه ده دا اصل کې خبره دا ده دا تکبر علامه ده عزیزانو که یو سړی راولاړ سلو کمیس یې چپه واغوستی دا ته یې څه شي بولي نو چې سړی کمیس چپه واغوندي هغه ته ته څه وایې نو چې خولۍ کږه کښېږدي هغه ته بیا څه شي وایې ابوالعز مرزا پروګرام په هغو کې ما ورته ویل مال پښتانه دی خلک دي راولاړ شي خولۍ کږه کښېږدي چا دلته به غوږو کېږي چا دلته یې شي چا دلته یې شي هلته څه یا د عقل د خوا ختم یا به یې 2 روپۍ لري نو دا خولۍ کږه کښېږي ټوله ورځ یې سر کوږ نیولی ولې خولۍ یې کږه یې ا سړیه که خولۍ برابره که خولۍ برابره که سر به دې ورسره سیدا سیدا څه کوې دا د الله رسول فرمایي دا زموږ دی په دې ځوانانو اسلام چا غوږونه سروي کړي دي چا په غاړه باندې هغه تور سپڼسي کړي دي چا په لاس باندې تور سپڼسي دا همدغه څه شی دی دا شاروخان سته هغه غوږوالیان چې دي هغه په الله ظالمه ظالمه ته چې پیدا شوې پر تا یې د هلک نوم کښېښوی ته چې پیدا شوې بابا وادې ول زموږ کره هلک پیدا سو او تا چمونه د چا شروع کو په تا به خور فخر کوي که بیا نه کوي چې زه ورور لرم په تا به بابا فخر کوي که بیا نه کوي چې زه زوی لرم په تا به ادې فخر کوي چې زه زوی لرم او ته راولاړ شوې د نجونو چمونه دې شروع کړلو ابرون یو هلک راغلی واده ماده وشی به تېر سوی د لوط علیه الصلاۃ والسلام قومه عکس بدنامه وله دا پښتانه تقریبا 99% د لوط علیه الصلاۃ والسلام د قوم پر نقش قدم پر هغه لار روان دي په کوترو کې راواخله په چرګانو جنګېدو کې راواخله د زرکانو جنګېدل راواخله د سپیانو جنګېدل راواخله لاسونه سره کېدل راواخله سیټیانې و هغه شپېلک چې چمن والا بولي هغه ویل راواخله د هغه رقم مطلب هغه ژاولې جویل راواخله دا ټول د لوط علیه الصلاۃ والسلام د قوم چمنه و دا بیا د بده مرغه د محمد رسول الله په امت کې خالص په پښتنو کې دا غم چې دی هغه رالی لوط علیه الصلاۃ والسلام قوم تباه سو چې کم سړی په نقش قدم روان دی هغه به هم تباه کېږي هېڅ یوه ذره شک په دې خبرو کې نشته عزیزانو نو دغه ځوان الله پاک ژوندی په مځکه نه ایستی ژوندی دا به تر قیامته روان وي وجه څه ده وجه دا ده د تکبر پر بنیاد د لویۍ پر بنیاد پایڅې مه پورته کوه ته په چا پایڅې پورته کوه ته ورته دا پایڅې هغه وایه نو ځکه د تکبر پر بنیاد نه کوم د تکبر پر بنیاد خو بیا ته هم پوهېږې چې ګناه ده نو محمد رسول الله چې پایڅې پورته کولې ولې پورته کولې تکبر چې نه کېدی العیاذ بالله یا نو بیا ته ولې دا خبره کوې پایڅې کښته مه ساتئ د الله رسول فرمایي د بخاري حدیث دی وایي دغه چې کوم ځای ته
ازار راواخله ستا پایڅې راواخله دا چې وکړي دي دا به د قیامت په ورځ د جهنم په اور کې صحیح ډېر ښه خوند کوي د نارینه سره پایڅې لوړ ښه خوند کوي د زنانې سره کښته د بد مرغه مردې سره بدل سولو دی زموږ چمونه موږ د دې چمونه شروع کړلو د الله رسول پر دې نارینه هم لعنت ویلی دی پر هغه زنانې هم لعنت ویلی دی